داسې د اوښکو سلسله وه شپه وه داسې د اوښکو سلسله وه شپه وه توره تیاره وه ډیوه مړه وه شپه وه د سیلې شور راپاڅولی یمو د سیلې شور راپاڅولی یمو زمونږ ښکلا وه دروازه وه شپه وه سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مې ومنئ اسماعیل زیب یمو د فرمولو ادبي ټولنې د پیج نه ملګرو لقمان ساحل صاحب راسره ناستې کېږي نو غوښتل مې چې د هغه نه څه شعرونه غزل ریکارډ کړمو او تاسو مینوالو ملګري سره شریک کړمو د ټول ناول خو لقمان ساحل صاحب تاسو ته په فرمولو ادبي ټولنې پیج کې ډېر زیات خړکلې او مینه ویمو السلام علیکم ماشاءالله ملګرو اسماعیل صاحب اول خو ستا ډېر زیات مشکور یم شکرګزار یم چې د کیمرا په سترګه تا د خپلو مینوالو سره میلاو کړمه الله جل شانه دې وکړي چې څوک دا غږ اوري او د دې نه د عبرت حاصل دي د هر یو شاعر په شعر کې ځان له یو سبق پروت دی او د سوچ به د سړي کوي زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا ادبي ټولنه جوړه شوې ده او دې کې زموږ نوي ملګري چې کوم دي هغې شعرونه راوړي دا لیکي نو ښه خبره دې سره د ملګرو نوره جذبه پاره کېږي زه خپل یعنې شعر شاعرۍ سره تقریبا د 10 کالو نه تعلق ساتم او خپل ځانې لیکلم الحمدلله شته او میډیا باندې هم چلېږي خو چونکې ځینې موقع داسې چې میلاویږو نه مصروفیات دي لکه اوس ما دا اجاز صاحب راته پرون نه لګیا وي تاسو به خامخا راځئ نو بس سهار همده ته مې هم سهار او ماښام کېږي اوس پوهېږو نه وخت دې تېرېږي که نه نو بس نن الحمدلله دې سره دا مرکه وشوله نو دې کې به د صرف یو نعت د حضور علیه السلام باره کې ووایم چې په ټولو انبیاو کې د ټولو نه اعلی په ټولو انبیاو کې د ټولو نه اعلی احمد رسول الله محمد رسول الله ډېر ښکلي نه لوح و نه قلم و پیدا لا نه آدم نه لوح و نه قلم و پیدا لا نه آدم و کلواړه جهانونه ستا له مخه دي پیدا نه لوح و نه قلم و پیدا لا نه آدم و محبوب ستاسو نوم خو په عرش کې مقدم ډېر ښکلي کلواړه جهانونه ستا له مخه دي پیدا احمد رسول الله محمد رسول الله ډېر ښکلي او تورات انجیل زبور تورات انجیل زبور و منسوخ شده سنور و نازل چې حکمونه د پاک غنی غفور ډېر ښکلي قرآن د رب ناسخ کړل او نازل چې دی پتا احمد رسول الله محمد رسول الله ډېر ښکلي اګول ستا صفتو کوي رب العزت او بس پس د خدای ته په کل عالم اوچتو ډېر ښکلي اګول ستا صفتو کوي رب العزت او بس پس د خدای ته په کل عالم اوچتو الله دې حسن ستایي په یاسین او په طه ډېر ښکلي احمد رسول الله محمد رسول الله په ورځ د قیامت او کوي به شفاعت او محبوبه ته به ګرځي په غم کې د امت شفیع د امتیانو په محشر یې ته پیشوا احمد رسول الله محمد رسول الله محبوب ستا حرم او مې غواړي زه هردم بس زه لقمان ساحل به روضې لره درځم ډېر ښکلي یو ځل به اوده قسمت مې ویښ شي مصطفی احمد رسول الله ډېر ښکلي په ټولو انبیاو کې د ټولو نه اعلی احمد رسول الله محمد رسول الله ډېره مننه اسماعیل صاحب ساحل صاحب پښتو ادب طرف ته څنګه رالې چا نه متاثره شوئ نو خپل ځانې ما هو چې کوم دی عبدالرحمن بابا دیوان چې کوم اشعار دي نو د هغې نه هم ډېر لکه هغې کې ټول دین کوزه کې راغونډول دي که نه د هغې نه هم متاثر یو ډېر او نور هم هسې ادبي شاعران چې کوم اسلامي تعلق ساتي که نه هغه ګورو تقریبا تاسو ته ما ابتدا کې وي چې د 10 کالو نه زما دې سره چې کوم دی دا تعلق دی او دا تعلق ورسره ساتو ساحل صاحب اخره کې څو شعرونه ووایي بیا به اجازت غواړو ښه جي نو څو شعرونه لنډو الفاظو کې ووایم که نه اوږد بس ښه جي نو وي چې په غوږو باندې واورې ته اذان چې په غوږو باندې واورې ته اذان او هغه وخت شه د الله کور ته روان ډېر ښکلي پکې خدای ایښې سکون دی د خدای کور دی وي خوشحاله به جومات کې مؤمنان ډېر ښکلي د دنیا کارونه پرېږده تې راځه د دنیا کارونه پرېږده تې راځه پاتې کېږي به نیمګړې دا جهان ډېر ښکلي او په جومات کې چې خبرې دنیاوي کړي په جومات کې چې خبرې دنیاوي کړي نیکۍ سوځي د وچ خشاک په شان په کار قدر دی د هر عالم چې حق وي په کار قدر دی د هر عالم چې حق وي ځکه دا د پاک نبي دي وارثانو او د قرآن حدیث راوښکې مسلې د قرآن حدیث راوښکې مسلې دي د ګلونه څلور واړه امامانو
نو ای ساحل ها خلک مخکې لاړل چې عمل یې مکمل وي په قرآن. ډېره مننه ساحل صاحب چې تاسو موږ له ټایم راکړو فارموله ادبي ټولنې له جزاک الله. ډېره